درک نور سره لګیږي نه بیماریان لري هغه لور مې د هغه هم چې کوم دی 9 درجې نه هم هغه هم د بواسیر و زرانه د هغه هم بیمار دي 5 شپږ کسان یې ټول بیماران څه چې کوم دی د کینسر څه د بواسیر و د دې بیماران ټول بواسیر دي او ما ته په خپله دغه کینسر دی د ګټې وټې هېڅ څوک نشي د الله او د الله د رسول نه د اعتبار نه بل څوک نشته ستا اړه ته مونږ سلامي یو چې دونه سختې په تاسو تېرېږي الله ډېر الله بچیا ډېرې دعاګانې ته کوو چې الله د دنیا او د آخرت ښېګړې ورسره وکړي په دنیا هم کې ول عزت ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي د آخرت او د دنیا یې نه متوي کامیابي نصیب کړي نو هېڅ ډېر مجبور یم ډېر مجبور یم ستا د ګټې وټې په کور کې څوک نشته ټول لوریانې دي ټول لوریان دي بس د ګټې وټې څوک نشته نشته د الله او د الله د رسول د اصل نه بل څوک نشته خوراک څښاک څه کوئ د کپړو څه کوئ هغه چې کوم دی داسې د غرمې په ټیم کې یو کور نه روټۍ راشي بیا ماښام نه بل کور نه چې کوم دی 2 روټۍ راشي او 2 روټۍ چې کوم دی سهار نه راشي هېڅ زور درک نه لګېږي ګنې رادي شي یو سړی نه باندې کار دې وکړي دروغ رښتیا معلوم شي او سخت ډېر دي سخت ډېر دي بیماریان ډېر دي او تکلیف ډېر دی د رزق د ګټې وټې څوک درک نه لګي حاجي صاحب څه درله وکړو چې ته په کور کښېنې او تعالی نو بس که جي موږ ته سم وظیفه مقرر شي نو دا به الله ډېره بهتره مهرباني او بلکې ما د خپل دغه کور دی د حاجي صاحب ته چې وویل چې دغه حاجي صاحب ته وویل چې د الله دا کور بس وینم نور مې څه نه دي په کار عمره دې خواهش دی عمره مې خواهش دی او د رزق چې بس ما ته همیش کې سات مینه وظیفه وشي انشاءالله عمره به هم دې وشي او ستا چې کومې کړمې دي دا به حل شي ټیک ده انشاءالله دنیا او آخرت والا دواړه ورکړي الله څوک چې څومره ښېګړه کوي الله اجر دې فرضه ورسته نصیب کړي اجر دې فرضه ورسته کړي حاجي صاحب چې تا له مونږ 15 روپۍ په کور باندې وتړو او تا له هره میاشت درځي ستا پوره دي بالکل پوره دي بچیا زما دوايانو علاج پکې کېږي که نه او یو دغه د حاجي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو پوهنځ جی کامرمان تاسو سره کړی و لور دې ته ملګری کې مې جی عزتمند پښتنو زما پسند کې بدا سپین روبه حاجي صاحب تاسو ګوره دا په سپیشل پرسونو کې راځي معذور دی او کینسر هم په کینسر کې دا ځای به تاسو عزتمند پښتنو ښکاري دا ولې دا هم دې کټ شوی دی او حقدار دی د دې بال بچ نشته 15 شپږ لوریانې دي او چې کم زامن دی هغه د دې نشته یو به یې خو وړوکی به یې کوټې به دا موږ ته ملګري ته راوغوښتو دلته راغی او چې خپل کم ډاکومنټس دي هغه یې اوس هم راوړه نو دې ته ډېر زیات تکلیف دی د ګټې وټې ورکړه خو څوک شته هم نه او نن یې په موږ باندې غږ وکړو او رالو په دې دا غږ د دم دا حقدار دی او یو نیمګړی دی او څوک یې شته نه په دې دنیا کې او د ګټې وټې هم څوک نشته د ډېرو سختو نه تکلیفاتو نه تېرېږي نو نن به دا غږ دو چې څه پې تېرېږي به تاسو ته مخامخ نه وایي حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام چې زما خو همدغه دغه ده چې د الله داسې نه نور څه نشته په خپله د کینسر چې کوم دی بیمار یم نه مې چې کوم دی نو پټی نه ځمکه نه چې دا هېڅ د الله سره یو هیلپ کړی یو څوک چې کوم دی د ورځې د چې کوم دی نو یو کور روټۍ راولېږي د شپې نه بل کور روټۍ د ګټې وټې څوک نشي 15 شپږ کسان چې کوم دی کوربې ما د ګټې وټې څوک نشي د الله د رسول چې کوم دی سوا د ګټې وټې څوک نشي په خپل د کینسر بیمار یم نه چې کوم دی د دوايانو را سره درک لګېږي نه د رزق درک لګېږي هېڅ هم نشي اوس یې نهبان الله ورلمه یو شل څلور مې ورته چې کوم دی وړو وویله هغه هم الله شان راکول د الله او د الله د رسول د اصلي نه نور څه نشته دی صرف د دوی په دعاګانو باندې دوی په مخ کې چې شیم دوی چې کوم دی تکلیفات وکړه تکلیف یې وکړو تاسو ته چې کوم دی زما د یو ډېرې چې کوم دی مخامخ کړه زما سره دوی هم ډېر هیلپ وکړو چې تاسو چې کوم دی صحیح نو موږ د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لپاره ستاسو لپاره موږ ډېر دعاګانې کوو او زه حقدار یم چې کوم دی نو څه مې نشته دی د الله داسې نه جنکۍ دي ماشومان دي سبق وایي 8 درجه علم کوي هغه هم یو بل چې کوم دی د رزق درک نه لګېږي د روټۍ نه چې کوم دی د آبادي ځای نشته بل نشته د الله د رسول الله سره د نور څه نشته دی او صرف ستاسو په دعاګانو سم مدد وباندې چې کوم دی نو د ما سره چې کوم دی مدد وکړي چې هر څه رسېږي زما سره چې کوم دی د میاشتې چې کوم دی نو څه مهرباني وکړي زما سره د میاشتې چې کوم دی نو څه دونه تړون ما ته وکړي چې زما په نوم ته صرف چې کوم دی نو د خېټې او د دوايانو چې کوم دی ګزاره کېږي دا تا چې څه وویل حاجي صاحب
دا سخت پتا ټولې تیریږي. دا سخت زمان د الله په عزت باندې قسمي، د الله په عزت د زمان قسمي چې د دین علاوه نور څه هېڅ نشته نه منظوري کوو. بیا د زمان د الله په عزت باندې قسمي چې هېڅ درک نه لګېږي. بیا د زمان د الله په عزت قسمي. دې کم کور کې چې یوه کمره کې چې ناست دی دا هم پرتی دی. دا مې مطلب چې شله دا چې هغه هم راماتېږي. د پارامۍ شنډۍ مې پرېښولې دي، هغه هم یو 4-5 کټونه هغه هم راباندې راماتېدو، هغه هم راباندې راغورځېږي. مطلب بار کم وي دننه ډېر ډېرې بچه څه اوبه دی، اوبه پکې بهېږي، اوبه پکې رابهېږي، اوبه پکې رابهېږي او درک نور څه لګېږي نه. بیماریان لري. هغه لور مې د هغه هم چې کوم دی 9 درجې نه هغه هم د بواسیر و، زرانه د هغه هم بیمار دي. 5-6 کسان یې ټول بیماران، څه چې کوم دی د کینسر، څه د بواسیر و، د دې بیماران ټول بواسیر دي او ما ته پخپله دغه کینسر دی. د ګټې وټې هېڅ څوک نشي، د الله او د الله د رسول د اطمینان نه بل څوک نشته. ستا اړه ته مونږ سلامي یو چې دونه سختې په تاسو تېرېږي. الله ډېر الله بچیا ډېرې دعاګانې